عزت اوچتواله الله نه یریږي د الله قوانین پیژني قرآن باندې عمل کوي احادیث باندې عمل کوي د الله مني او د الله د پیغمبر مني دغه عزت مؤمنانو د بی عزتۍ او د سپکوالي نه تاسو ځان وساتئ د دې آیات مقصد او غرض ده الله څو قوانین بیان کړي په دې آیات کې شپږ کم د مسلمان سپکاوی مکوه یو مسلمان پسې مسخرې مکوه او مسلمان باندې عیب مه لګوه مسلمان ته غلط القابات مه ورکوه په مسلمان باندې بدګماني هم مکوه او بل دا چې د مسلمانانو په منځ کې جاسوسي هم مکوه او شپږم دا چې د مسلمان غیبت هم مکوه که مونږ په دې باندې شروع شو په دې یو خوی باندې که مونږ شروع شو مونږ نه وخت اخلي اختصارا ستاسو مخې ته بیان چې ستاسو ذهن کې کیني او په دې نیت باندې چې بیا په دې باندې مونږ عمل وکړو الله اول څه وایي لا يسخر قوم من قوم مؤمنانو الله وایي یو قوم د بل قوم سپکاوی نه کوي یو قوم دی بل قوم ته سپک نه ګوري یو قوم دی داسې نه وایي چې زه اوچت یم دا بل ښکته دی بل دی دا نه وایي چې دا زما کاریګر دی زما خدمتګار دی ما نه په درجه کې ښکته دی الله وایي نه نه دا فوقیت په دنیاوي امورو کې دا نه دی حاصل بلکې فوقیت چې الله ورکړی درکړی تاسو ته درکوي هغه په څه باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزت دا د الله په دین کې دی په دې کې دی چې الله د انسان نه ویري انسان د الله نه ویري په دې کې فضیلت حدیث کې راځي چې یو کس بل کس باندې فضیلت نه لري یو سپین په تور باندې تور په سور باندې سور په خړه باندې عربي په عجمي باندې عجمي په عربي باندې پښتون په پنجابي باندې پنجابي په پښتون باندې پښتون په پارسیوان باندې په هزاره باندې فوقیت نه لري بلکې فوقیت عزت اوچتواله الله وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزتمن پتاسو کی اوچت پتاسو کی اگر چې د الله نه یریږي اگر چې په دین باندې عمل کوي دین زده کړي دین په دې کې عملی طور باندې موجود وي قومنا نسبنا خانداننا پیسې عزتنا ملکی گاڑی دا د عزت شیان نه دي دا د دنیا سره پیوسته دي زما او ستا مخې ته عزت لري خو الله وایي زما په نیز عزتمن څوک دی هغه دی اگر که قوم کې کمزوری دی اگر که پیسې ورسره نشته اگر که ملاتړ نه لري الله وایي هغه عزتمن دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې د الله نه یریږي د الله قوانین پیژني قرآن باندې عمل کوي احادیث باندې عمل کوي د الله مني او د الله د پیغمبر مني دغه عزتمن دی زما په نیز هم د الله په نیز هم د پیغمبر په نیز هم الله سوی لا يسخر قوم من قوم یو قوم د بل قوم سپکاوی نه کوي دا ولې د دې وجې نه چې دې نه فساد راځي زموږ ستاسو معاشره کې کوم سوچ کو مختلف قومونه اوسي او زما چې خپله کومه ذاتي تجربه ده ما تر اوسه پورې داسې قوم ونه لید چې هغې د ځان سپکه بیان کړي د بله یې مېړانه بیان کړي ما نه دي لیدلي بلکې همیشه دپاره یو قوم اگر که حقیقت کې کما فی الواقع دوی کمزوري هم وي بیا هم وایي مونږ خو داسې بهادر یو داسې یو د بل سپکه بیان داسې ده که دا منټلی هغه ترتیب داسې جوړ شوی نو الله چې مونږ منع کوي وجه څه ده وجه دا حکمت دا دی چې فساد راځي
الله وی دا قانون چې ما جوړ کړی تاسو مې پیدا کړی وي یو عرب دی بل عجم دی یو پښتون دی بل پنجابی دی یو پارسیوان دی بل تاجک دی څوک ګجر دی د دې دپاره مې پیدا کړي دي چې تاسو یو وپېژنئ لتعارفو چې تعارف راشي والله وی چې دا قومیت دا رجا نه لري بلکې اتقا په تاسو کې عزتمن په تاسو کې هغه دی چې هغه د الله نه یېرېږي